ټول غوږ شئ، نن ورځ به هېڅوک هم هېره نه کړي. څوک چې زموږ په وړاندې ودرېږي وګورئ، پایله به یې داسې وي داسې. مړی به یې د دې لپاره چې خلکو ته عبرت شي، اوه شپې و ورځې به همدلته ځوړند وي. وروستی دعا دې وکړه پاشا. زه ستاسو یو نه ډارېږم، پوه شوئ؟ زه که زر صاحب ولرم، هره یوه به یې د خپل سلطان نه قربان کړم. کله چې مې په دا روزه لاوړې وګورم چې هغه وخت هم داسې خبرې کولی شي او که نه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کاشکه پوهېږم سختې ورځې مو تېرې کړې، خو دا مو نه لومړی او نه وروستی ستونزه ده. وروسته له دې باید هوښیار اوسو او څلورو خوا ته ډېر پام وکړو. پوه شوئ؟ سلطانه، که ستاسو اجازه وي غواړم یو څه ووایم. سلطانه، زه فکر کوم هر څومره زر باید د خاینینو ته جزا ورکړل شي. زموږ دولت په خلاف ستاسو د سلطنت او د خلکو په حق کې څه کارونه ونه کړل. زما پان باید د خپلو کارونو جزا وویني. ما هم په دې اړه ډېر فکر کړی دی، خو برعکس مې فکر کړی دی. ښاغلی خالد، ښاغلی خالد، ته څنګه کولی شي چې د نامک پاچا خبره له ماڼه پټه کړې؟ ها، څنګه کولی شي؟ مېرمنې، که بیا د داسې یوه تېروتنه وکړه، دا هر څه چې زموږ په منځ کې دي دا به له منځه لاړ شي، یا دا چې تر اوسه هم د باور کولو لپاره تېروتنه مېرمنې، کوم. هیله که څنګه کوم د باور کولو لپاره هیڅ شک هم ونه کوي. ستاسو مور هم له مانه همداسې یو څه غوښتل، که نه نو ما نه غوښتل پټ یې مور کړم. مې په داسې حالت کې نه ده چې خبره یې د منلو وړ وي. ډېر زر به له دې ځایه لاړه شي. که ته هم نه غواړې لکه مور مې تا ته ځواب درکړم، نو هېڅکله به تېروتنه نه کوې ښاغلی خالده. مېرمنې، تاسو ته ډاډ درکوم چې دا کار به بیا هېڅکله ونه شي. سمه ده، په ماڼۍ کې څه خبرې دي ووایه. همدا چې واورئ نو تاسو به ډېره حیرانه شئ مېرمنې. او موسی، داسې ښکاري چې ځان ته د یو ملګری پیدا کړی. هېڅ ماشاءالله. پوښتنه مه کوه پاشا، ځان ته مې یو غم وکاته. ژغورل خو بیخي ورته امکان نه لري، دا یو آسماني بلا ده. هو دا اولاد څښتن خو شوې، وګورم چې مور یې څه وخت پیدا خدای کوي. دې په خیر خلاصه کړه وروره. ما غوندې سړي سره نو څوک څه کار داسې لري. مه وایه وروره، البته چې ستا په قسمت کې هم څوک شته، خو که څلورو خواو ته دې وګورې نو هرومرو یې پیدا کوي. زه خو یې نه وینم. یو، دوه، درې. د سلطان سلیمان مخې ته ورځئ د خدای لپاره، لږې ښې ورته وناڅئ. یو، دوه، درې. او داسې نه، لږ د ځان سم وخوځوه، داسې د ملا وخوځوه، داسې قربان دې شم، داسې. آفرین تکړه شه ته ښه یې. یو، دوه، درې. یو، دوه، درې. بده داسې نه. هو، خبرې مې وکړې. صحیح ووایې. چمتووالی دې ونیسه ګلفیده، ډېر زر به کوژده وکړي. ما خو ویلې وو که نه چې دا مسله به هرومرو هواره شي. یوې خوا ته یې کنیزي او بلې خوا ته یې رقصې. هوښیار خو خپله یوه لویه ستونزه ده.